د مقاومت په نوم جبهه چې مشري د پخواني جهادي قوماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود او جنرال سمیع سادات کوي، د طالبانو د نظام رانسکورولو اړوند د یو شمېر امریکایي سناتورانو څرګندونې ستایلې دي. د دغې جبهې یو ویان میثم نظري ویلي، موږ ډېره لیوالتیا لرو چې د طالبانو له مخالفینو په ځانګړې توګه امریکا سره خپل روابط قوي کړو. هغه زیاته کړې چې د امریکا په کانګرس کې ډېر ملګري پیدا کړي دي او دوی جبهه له امریکا سره د روابطو پراخېدو ته خوښ ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړی مایکل مکال تازه ویلي غواړي د شمال اتحاد له غړو سره اړیکه پراخه کړي او ډېر زیات لیواله دی چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ شي. په سلامونه مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. سمیع سادات د اشرف غني هغه لوی راز افشا کړ چې له کبله یې پوځ رنګ شو. د افغانستان د پخواني پوځ نامتو جنرال سمیع سادات په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړې دي. د سیګار له لوري په خپاره شوي یو راپور کې راغلي دي چې جنرال سمیع سادات ویلي اشرف غني داسې یو کس و چې په وروستیو کې په هر چا شک کاوه. د پوځ ډیری جنرالان یې له دندو لرې کړل، ځینې نور یې تبدیل کړل. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.